وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما دا زمونږ افغانستان د ځنګل ته جوړومه دا کور د هر افغان د زلفیای آبادومه او د یو بل په سر یو ونه ده هر یو بل به مس کومه که څوک جاړي که څوک خاندي آی پي ایل ته به زه ځمه مه کوه اشمته دا ته کومې غورې کې وه ظالمه د خدای وطن خو ماشاءالله تک شین دی واه د پاس د غرونو په سر مې یو څو ونې وکرئ ماشاءالله تک شین وطن هم دی اوبه هم پکې ښایسته دانې روانې دي و مه کوه اشمته دا څنګه ټپي او سندرې او ترانې دي شروع کړي دي وکوټ صاحب جوناتان پرته ارمان دی که نه او په خوا کې مو سیند روان دی داسې چل دی ښه درته معلومات دی چې په آی پي ایل کې چې یو بال مس کي یا ډوډ کي نو د هغې په سر یوه ونه کرل کېږي ارمان دی که نه چې زه په آی پي ایل کې وی که نه نو د دې انډیا نه به درته ما ځنګل جوړ کړی ځنګل داسې بالونه به درته مس کړي ول یاره احمد خانه بله ورځ مې یاد کړې په آی پي ایل کې ما یو 10 دانې بالونه مس کړل که نه نو هغې آی پي ایل والا راته آواز وکړو چې راشد خانه ستا په نوم 10 دانې ونې وکرلې ځکه چې ما 10 دانې بالونه مس کړ په بیټمین باندې نو هلته ارمان راغی مرکز کې زموږ اشمت خان دلته وی چې دا ثواب خو اشمت خان هم ګټلی و اشمته تا هلته وی که نه یاره په هر یو میچ کې به د 500 ونې کرلې نو په ټول میچ آی پي ایل کې به چا خبره انډیا نه به د ځنګل جوړ کړی و واوره کوټ صاحب جوناتان پرته زه ګوره داسې معمولي سړی نه یم زما خبرې په آی پي ایل کې هم روانې دي یاره راشد خانه د آی پي ایل والا ما سره ظلم کوي که نور څه نه که نه هغه په انډیا یو به مو ته ونې کرلې که نه 10 کاله بعد 20 کاله بعد د انډیا د چوتو پوتو راتلونکي نفوس به راته دعاګانې کولې یاره خانه راشد خانه او اشمت خانه راځئ د خیره سره چې دغسې یو لیک په دې افغانستان کې خلاص کړو چې د خیره سره یو بل مس کېږي نو د هغې په سر به د چا خبره ونه کروي کېږي د انډیا نه به مخکې شو چې انډیا 10 آی پي ایله کې که نه زموږ چې یو د خیر سره د افغانستان لیک وشي او اشمت خان پکې ولوبېږي نو ټول افغانستان به د خیر سره ځنګل او تک شینه یاره کوټ صاحب جوناتان پرته په خبره کې د وزن شته په دې خبره باندې سوچ کول پکار دي د افغانستان مشرانو ته او د کرکټ مشرانو ته سوچ کول پکار دي چې دغسې لیک د خیر سره خلاص کړي د اشمت غوندې سړی په وطن کې لرو او موږ داسې لیکونه نه خلاصو نو باید خلاص شي او خلاص شي خامخا خلاص شي که څنګه اشمت خانه په موږ ګرانه بلکل راشد خانه د غټې خبرې نه مې د توبې حق د الله نوم دی په یو کال کې به د خیر سره که نه ټول افغانستان به ته ځنګل کړمه او تک شین به یې د خیر سره دا کیسې به پکې نه وي چې دلته ونه نه ده کرل شوې دلته کرل شوې ده مکمل داسې په یو لیول په اتفاق سره به د تک شین کړمه تا خو یې ولې خلاص کړئ یاره کوټ صاحب جوناتان پرته باید د دې په باره کې ته زموږ د کرکټ مشرانو سره وغږېږي او یو بهانه ورته پیدا کړي ورته دا هلکان باید دننه په افغانستان کې هم ټرینینګونه وکړي چې تکړه شي او که نور بهانې مانې خو ختمې دي همدا بهانه ورته خامخا وکړه او باقي خبره دې ده که نه چې وطن به ځنګلي